قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. دا د یهودیانو اغبل قباحت ده چې د هغې سوزونو ارتکاب به کوو چې د کوم نه الله منع کړي وو. دویم نمبر دا په یهودیانو کې دا یو طریقه وا او دا خوی پکې و چې نیکانو خلکو باندې به الزامونه لګول. نو په موسی علیه السلام باندې هم الزام لګېدلی دی، ورسره یو سړي قتل نه دی کړی او په هغه باندې الزام ولګېدو. دا د یهودیانو هغه قباحتونه دي. دې ځای کې د غوا د ذبح حکم دی. دا مسله په تفصیل باندې واوره چې بني اسرائیلو ته د غوا د ذبح حکم ولې شوی. دا اصل کې یو دی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ او دویم ورست راشي وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا چې تاسو یو انسان مړ کو بیا پاغي کې تاسو اختلاف وکړئ یو بل سره. نو بنیادی اختلاف دا دی چې دا واقعي په اصل کې دوه واقعي دي او کدا یو واقعه ده. نو بعض علما وایي چې دا واقعه په اصل کې یو ده، خو د دې واقعي اخر سر مخکې بیان شوی دی او مخکې سره وروسته بیان شوی دی. اصل کې داسې وا چې چا مړ وکړو او د هغې قاتل نو معلوم، نو الله ورته ویل چې تاسو غوا لاله کوي او بیا به د غوا یوې سره والي دا مړ پې ووهئ نو دا مړ یو خپل قاتل وښئ. نو واقعه یو ده او تقدیم تاخیر پکې راغلی دی. دویم نمبر خبره دا ده او دا خبره راجح ښکاري چې نه دا واقعیت اصل کې بیل بیل دي. د قتل د نفس واقعه جدا ده او د غوا د ذبح واقعه جدا ده. انسان چا وجلې د هغې ځان له ذکر دی او غوا د ځان له مسله ده او فدې کې دلایل هم شته چې دا واقعیات په اصل کې ځان له ځان لري. څنګه ځان له ځان لري؟ یو خدا خبره ده چې د قرآن د ظاهر ترتیب نه معلومیږي دا چې دلته کې د غوا قصه مخکې ده او بل وروسته ده، نو بس قرآن چې څنګه ذکر کړی ده موږ به دغه شانې بیان کو. د قرآن د ظاهر ترتیب نه معلومیږي یو. دویم نمبر دا ده چې کدا واقعا یو وی چرته نو ګوره دلته قتل شوی دی او قاتل خلک معلومي او کله چې څوک په چا باندې راپورټ وکړي نو دا وایي چې کله به د دې سړي وس ټرایل کېږي او کله به دا کیس حل کېږي چې د سزا میلاو شي. او دا غوا 40 کاله کې دی موندلې ده، په 40 کاله کې عبد الله ابن عباس وایي. نو کدا خبره یو وی نو بیا به دوی دا شرطونه مرتونه پکې نه لګولې او فورن به غوا موندلې ولا لولې به چې موږ ته قاتل معلوم شي. معلومیږي دا چې قصه یو نه ده او دوه دي. دریم نمبر دا ده چې مړی شوی دی او 40 کاله پروت دی، دا مړی به بینه کوي، دا به خرابېږي نه. اگر چې د معجزې په تور باندې دا ساتل کېږي هم چې الله تعالی د موسی علیه السلام په معجزه باندې دا ساتلی، خو بیا هم د انسان عقل نه مني چې 40 کال څنګه مړی پروت دی په تخته باندې او دوی ښه په ارام باندې سهار وځي او ماښام راځي چې غوا ګورو چې زیړه ده او که سپینه ده او که سره ده او مړی ورته پروت دی. داسې غافله قوم خو چېرته نه چې مړی ورته په تخته باندې پروت وي او دا ګرځي راګرځي. دې نه معلومیږي دا چې واقعیت جدا جدا دي. د دې سره سره یو بله مسله دا ده چې د قرآن مجید یو قانون دی چې کله دا اذ لفظ په یو واقعه باندې راشي اذ، د دې نه معلومیږي دا چې دا واقع جدا جدا ده. او تا مخکې مو ویل چې اذ او اذ دا غځې نه شروع وکړه واذ نجیناکم من آل فرعون او واذ اخذنا دا دلته بیا راځي واذ اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور او اذ قال موسى لقومه او رستم راضی چی واذ قتلتم نفسا. د دې اذ نه معلومه دا شو چې واقع جدا جدا دي. اوس تفصیل د واقع و اول د غوا واقعه د غوا د ذبح حکم امام قرطبي رحمه الله وی په دې وجبانه شوی وینا علیهم معبودهم چې دې تر خپل معبود سپخ کار کوي. په يهودو کې وې دا غوا ډېر ابلد الحيوان دی، ډېر کمقل حیوان دی، اگر چې مشهور خو نه ده چې غوا کمقل له خدا کمقل حیوان دی، ځکه چې دا بني اسرائیل په 2 ځل دوکه شوی دی، یو ځل د سخیبه یو ځل د بیا دوکه شول. دوی چون کې د غوا د ګوساله پرستی عادیو د سخی عبادت په کو د غوا احترام به کو، نو الله تعالی ورته ویل چې تاسو د غوا حلاله کوي د دې لپاره چې دې تر خپل معبود سپخ کا او د نفع او د ضرر مالک نه ده، ځکه چې موږ په خپل باندې حلاله کړله او د خپل معبود سپکواله و تخکار شي. د دې وجنه الله ورته غوا حلاله کوي، غوا حلاله کوي تاسو.
او دام دلیل دې خبره ده چې واقعات جدا جدا دي ځکه بل پرس کدا واقعي یوشي نو الله ورته حکم د دې لپاره کړی دی چې غوا لاله کې چې د دې د اهمیت ختم شي او کدا واقعي یوشي د غوا په یو اندام باندې مړ ژوندې شي دغه د غوا احترام نورم زیات شو بیا و چې ګوره دا خو په د غوا کې غټ کمال دی مړ ژوندې کړل بیا خو د غوا عبادت نورم زیاتې دي لہذا د دې لپاره د غوا د ذبح حکم وکړو چې دا کلک مسلمانان شي کلک مسلمانان لکه دې زمانہ کې مسړې د توحید عقیده یاد کې او ټول عمر په دې بدعاتو کې تیر کړی او په دې قبرونو باندې جنډې ودرولي ته ورته چې ستا ایمان به علمنم چې لا شو دې قبرونو دا صادرګي باندې ټول وشو کوه او دا جنډې ته ټول ماته کا الله واستا ایمان قابل قبولي نو دقوا چې دې غوا عبادتونه کول نو الله الغوالاله کې چې دې د امینه محبت ختم شي خو دې سادهګانو عبد الله ابن عباس کپورونه څه قسم غواره غسته او دا غوالاله کړې نو حکم به پوره شي والله تعالی به دې خلاص کړو خو دې ځان ته ګران کړلا ولکن شددوا فشدد الله عليهم ځان ته ګران کړلا الله ته هم ګران کړلا او 40 کال کې ومندل او څنګه ومندل بیا ډېر ګران ورته ښکار شو هغه د سیوا چې دا یو بډای و او دا غي صرف یو بچاغه ته کنتون کړو خاونه مړو او دا پلان نو ته صرف یو غوا ملاو شو میراث کی وغوا وې دې مور دې بچی ته وی چې بچیا دا غوازان له 100 روپے باندې خرڅ کا او په دې باندې ځان له تجارت وکا 100 روپے نه ګلرزان خرڅ نه کیدا مې نصیحت واورل ټیک دا بچي غوای بوتل له میلې دا دې خرڅول نو یو سړی ورته چې مالې په 200 روپے راکې دا خو سیده ساده مسلمان وزم د مونږ د پوس کوم چې ماته 100 روپے ویلو چې په 200 به خرڅې کړم به خرڅې چې په سله خرڅول خو په 200 به خامخه خرڅې خو هغه په مور په سلالو ویل موري دا سړی زمانہ دا غوا په 100 روپے باندې غواړي چې ورې کم کور نه کومینه وي په 200 نه غواړي نه په سل باندې به ورکه به ورکو ورلا بیا پاتې شو لا وخت ته چې په 200 باندې زور کوم خو د څه و چې دا غوا پاتې شو لا د خلکو لای نه خرڅي ځکه چې د 100 روپو شه په 200 عالم دی نه راکې د 200 په 300 عالم نه راکې خو نه خرڅي کنه دا غوا پاتې شو لا دا په بډای باندې او په دې بچی باندې بوج شو لا الله ول تنظیم وکړو چې د مور خیال ساتلې کنه د مور نو کې الله ول احسان وسره کوي دا زمانہ دا ورسېدله خلک ګرځي په غوا پسې او صفاتونه د دسي غوا نه بجوتی نه به ارټي نو غوا دا چې غواګانی په سلوخ کاله کې وکړه دا قیوه غوا په دې صفات باندې پیدا شول بل غوا نه هغه ته پته ولګیدله چې دا غوا خو اوس دی به خامخ علي سلوخ کاله پسې وګرځیدل و یا غلط ورته ویل چې دا غوا او د مور ویل چې دا غوا به الله درکو چې دا غوا کله علاله کې د دې سرمن ول سرور وروډه کوي نو که په دې طریقه دا غوا اړ ټیک دغه نه خرڅو او هم مجبوری معلوم کړي وا و دی ول قومي چندا وکړه چې بالکل دا شرط منو خو بس نو شرمېږو او دا غوا لاره کنه غوي ته واغسل هغه علاله کړه او سره راغون کړه دا سرمنه ول د دې سرو زرو ډکه کړل او هغه بډای له هغه ماشوم له ور کړل دا غي په ژوند بدل شو دا غوا ده او بعض علماء دا لیکلي دي چې نه دا غواړو پزمکه کې ونه دا د اسمان نه بلاره لګلې و ځکه دسه غواګانی پزمکه کې نشي تک زیړې نه پکې داغي نه ګړې د نزوانه دا نه جوتی نه ارټی دا خدا غوا د ذل حکومت الله تعالی وکړو و اذ قال موسی کله چې موسی علی السلام له قومي خپل قوم ته ان الله بشک الله تعالی یامرکم حکم کې تاسو ته ان تذبحوا چې تاسو علی لکای بقره یغوا غوا د کوي دی نو قران کې کله صفت د غوا بیانېږي کله صفت د غوي بیانېږي لکه ان البقره تشابه علينا بقر غوي ته غوا نه وي او دلته ان تذبح بقره راغله دین غوا دا بیا ورست فارز او بکر دا صفاتونه بیا د مذکر دي نو کله وته غوا ویل کی کله وته غوي ویل کیږي بس د غوا د جنس نه دین یا غوي دی یا غوا دا قالو دی ویل اتتخذون آیات نسی منگا حضوان پٹو قبانے اتتخذنا حضوا آیا من سر ٹوکے کے قال اویل دی موسیٰ علیہ السلام اعوذ باللہ پنا ورم پا اللہ باندے ان اکون من الجاہلین چیز شواد جاہلانونا نا مسلمان سر ٹوکے کول دا خو جہالت تیزا خود مسلمان سر لو بلکو مولی سویم کرتا لہذا قوالا لکی او ٹوکے نکن دلتا یو سوال لاغے چې دې خلکو پیغمبر ته وی چې تاون په سټوګه کې نو دا کافر نشول نو بعضي علماء لیکلي چې کافر شول ځکه پیغمبر ته کومه قل نسبت کول پیغمبر ته کومه قل ول ایمان نه وته لندا کافر شول نو په دې وینا باندې په دې کلمه باندې دا قوم کافر شوی دی دویم نمبر دا چې نه کافران ځکه نه چې دا جاهلانو
چې جاهل نه پويږي په خبره باندې جاهلان خلک په دې نه پويږي چې دا عالم سره په کومه لهجه کې خبره پکار ده او د عام سره خبره په کومه لهجه کې پکار ده او چې کومه خبره د خپل غوا غوي سره کې هغه د مليانو سره هم کوي او د مشرانو سره هم کوي ډېر خلک داسي او دا هم دغه د غواګرو خلکو کمقل خلکو د پیغمبر په لهجه باندې نه پویدل موسی عليه السلام ته وی تو غیر سره کې غب شپ رسل لګي او ته نه غب شپ نه لګوم ول زه ټیک دا اوس مونږ ته د دې عمر بیان کړي دا به عمر به سمري اول ته پوز د عمر وشو قالو دی ویلو دولنا ولا زمون د پارا ربک د خپل ربنا یبین چې بیان کړي نامن تماهیا دا څنګه غواړه په اعتبار د عمر باندې ماهیا دا څنګه غواړه په اعتبار د عمر باندې وې دا ورته دي خلق ولي ویل چې تم په سټوږي کې وې دا ځکه چې دی ورته ویل چې موږ ستانه تاسو کو د قتل په باره کې سړی چا وجل دی ته موږ ته چې غواله لکې دا زمونږ سوال او استاد جواب بالکل ناشنا دي قال موسی عليه السلام انه شان دار يقول الله وانها بقره دغوادا انه شان دار يقول الله فرمای دا ان چغله ضمیر راشي ضمیر شان او دا ان سچ ها ضمیر راشي ضمیر قصا انه يقول يقينا شان الله فرمای انها بقره قصه د سره شدا غوادا لا فارز نبډیدا ولا بکر نزواندا لا فارز نبډیدا ولا بکر نجوټدا عوان درمیان دا بین ذالک دا زوانی د بډای په مینس کې درمیان دا عوان بین ذالک دوانو مینس کې دا د فارز او د بکر په مینس کې دا ففعلوا نو کیما کا تؤمرون چې تاسو ته حکم کیږي دا غي چې غواله لولي نو بیا بل تاسو یو کو قالوا دی اول ادولنا ورزم د پار ربک چې د خپل رب نه یبین چې بیان کړي نامتا ما لونو هارنګ څنګه رنگ تپوس کئی قال اویل موسی علیہ السلام انه شاندار یقول الله فرمای انها بقره قصد سد چدا یو غادا صفراء تکزیرا حسن بصری وی د صفرا معنی د سودا تور دا امام قرطبی په خبر رد کړي چې نا صفرا زړی ته وي فاقع لونها خالص دې رنگ دې خالص معنی دار چې بل داغ پکې نشتا تسر الناظرین خون ورکی کتن کتا چسوگ نندار کی خون ولا ورکی تک زیل رنگ مزیدار غوایا یقینا چې تک زیل غوایا او بل نه بکنی خون بخامه قصر لورکی دریم تپوسه وکړو چې عمل ایسه دی قالو دی ویل او لنا او غوا زمد پار ربک د خپل ربنا یبین چې بیان کې ما هيا سده صفت د عمر د دیغوا د عمل د دیغوا عمل سکی ادعو لنا غلا زمون د پار ربک در خپل الله یبین چې بیان کړي نامن تا ما هي دا څنګه غوا د عمل سره ان البقره بشک دا غوا دا غوی تشابه علينا غډ وډ شو په مونږ باندې مشتبه شو په مونږ باندې خبر اگران شوا مشتبه څنګه شولا مشتبه دا تک زړه غوا په کوم ځای کومو ځوان هم نه بډای میدا وسنګ غوای زکه چې غوای دا واخه مخبیا بډای او چې نه ځوان دا نه بډای د خو بیا شویا وړو کې بچیش نو خبره اگر شولا اوس ورته خبره اگران شوا وإنا إن شاء الله لمهتدون وإنا بشك من إن شاء الله الله اختلا لمهتدون رسیدون کی خپل مقصد تا لمهتدون رسیدون کی خپل مقصد تا ان شاء الله دې مر کارو کو چې دې ته 40 کال کې غوا ملاو شولا او دا ان شاء الله نه ویلې نو بیا به د اخر زمانه پورې ګرځیدلې غوا ورته نه ملاو شوی يهوديان به د غوا پرمان ټول مړوي بیا قال موسی علیہ السلام فرمایل انه شان دا یقول الله فرمای انها بقره قصدا لشدا یغاد الله ذلول د دې سټ نه دی اړول شوی لا ذلول معنا لا مذلل جوت شوی نه دا سټ نه دی اړول شوی جف نه دی خودل شوی تثير الارض ولا تثير الارض مکن علی لا ذلول لا تثير الارض جوتم ندا چې اون اسمکن علی ولا تسقل هر سا فصل نو بکې ارټی ندا مسلمت بالکل پاکدا مسلمت بالکل روغدا سمانا مسلمت من العيوب ذعيب نپاکدا مسلمت من العمل دا عمل نپاکدا عمل لکی مسلمت من الشیت دا داغ نپاکدا داغ فی نشتا مسلمت القوائم والخلق پیم روغی دیو دا دی اندامون بالکل برابر دی مانا شوا سلورمان لا شیت فیها داغ نشتر پدیگی لا شی فیها داغ پکی نشتا داغ منا خلق د یو رنگ د بل رنگ سره نشتا قالو دی اول الان وسجئت بالحق کامل بیان دی راتو کو وس دی کامل بیانو کو
الان اوس جئت بالحق بیان دی وکړه کامل راتل دی وکړه الحق تا بیان کامل تا فذبحوها على علق اللذا سلوخ کلبا د مکمل بیان نورستو وما كادوا يفعلون نزدین و چې دا کار کړی د بیان کامل نمخ کې د کامل بیان نمخ کې یا وما كادوا يفعلون قریب نو چې دا کار کړی لغلای ثمنها قیمت ډیر زیاتو خو ان شاء الله تکار آسان کو یدا منا وما كادوا يفعلون خوف الفزويها نزدین و چې دا کار کړی د شرم د یار د يرینا زکه وکړو چې خلک ورپسې خان دي چې دومره غټ قوم دی غوای پیدا نه کړلا وای لکه